250,000 کلدارې ما ته ورسېدې. کومو وروڼو چې دا کومک او مرسته کړي الله دې سره کومک او مرسته وکړه او الله تعالی دې دغسې دغه نه وساتي لکه موږ ته کوم مشکلات او کوم زحمت رسېدلی دی. زما هغه بیا مې او درې ماشومان روغ دي او د هغه یو نشته دی او بل داسې سرپرست نه لرو چې دا کور کې مې کارو ته پرېښودل یا بار نه کومه مزدوري راغله. نو د دغو دوه ورونو الواده ده او دغو ماشومانو ته مو 52,950 کلدارې د هغو 5 ورونو مرسته راوړه. زه د کوم زخم پټی کړم روغ ځای نشته ستا په تانه زه د کوم زخم پټی کړم زه د کوم زخم پټی کړم ای زخمی زخمی. الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمندو لیدونکو یو ځل بیا سلامونه نیکې هیلې احترامات درته وایم. قدرمندو دوستانو یو ځل بیا هغې کورنۍ ته راغلو چې څه وخت مخکې تاسو د دغې کورنۍ ویډیو کتلې وه چې په یو کور کې 15 معلولین دي چې کوم زما تر څنګ تاسو ګورئ. دغه 15 معلولین د دغه دوه پلرونو الواده ده. 3 ماشومان د یو پلار دي او 2 د بل. موږ دلته ویډیو ته راغلي وو او ویډیو مو وکړه. ویډیو چې مو شیر کړه د المقدس خیریه بنسټ رئیس صاحب 7,000 کلدارې او لومړي معاون یې 10,000 کلدارې، دویم معاون یې 10,000 کلدارې او یو بل تنکی ځوان و هغه 4,000 کلدارې کړې. همدارنګه 15,000 افغانۍ راته یو بل ورور د کابل نه راولېږلې چې هغه مو هم را کلدارې کړې ځکه دلته راکړه ورکړه په کلدارو ده تر اوسه. نو 15,000 افغانۍ چې مو را کلدارې کړې هغې نه هم 21,950 کلدارې راغلې. نو جمله روپۍ 52,950 کلدارې شوې. دا مو دغه معلولینو ته تر دستي راوړې. که نور هېڅ نه وي یوه میاشت دوه به د دغو دومره ګزاره پرې وشي ځکه دغلته یخني ده اوس. دا دره چې دا یخه ده د دوی د ډاکټر روپۍ لګېږي، د دوی جامه لګېږي، مریضان کېږي، همدارنګه خوراک دپاره د دوی ډېرو شیانو ته ضرورت لري. نو د دغو دوه ورونو الواده ده او دغو ماشومانو ته مو 52,950 کلدارې د هغو 5 ورونو مرسته راوړه. 52,900 کلدارې ما ته ورسېدې. کومو وروڼو چې دا کومک او مرسته کړي الله دې سره کومک او مرسته وکړه او الله تعالی دې دغسې دغه نه وساتي لکه موږ ته کوم مشکلات او کوم زحمت رسېدلی دی. بس الله دې دوی سره مرسته او کومک وکړه او الله دې برلاسې سرلوړي کړه او دا کوم خلک چې موږ له راغلي یو دغه یې کړې ده الله دې دوی سره هم کومک وکړه او همکاري یې الله سره وکړه. زه مجبور یم بس دغو ته باره چې یو بل ته دا وینا کړم بس دوی بل دغه نشته سرپرسته. زه په کور کې ورته ناست یم هېڅ کار او روزګار هم شته نه. 3 بچي د ستا دي؟ 3 بچي زما دي او 2 د دې بل ورور دي. د دې ورور دی؟ د دې ورور به غمی دي. دولت خان زما 2 بچي زما دي او 3 د دې ورور دي. زما هغه بیا مې او 3 ماشومان روغ دي او د هغه یو نشته دی او بل داسې سرپرست نه لرو چې دا کور کې مې کارو ته پرېښودل یا بار نه کومه مزدوري راغله. بس همدغو ته ناست یو لیا دی دلته کور کې ته ناست دی او لیا زه ته ناست یم خو بس 15 ماشومان دي. یو ماشوم مې به دغه یو سره باره کم تنګ سو تکلیف هم تېر کړی. که چا مریضان دي خدای دې مریضان له ښه کا او الله تعالی دی چې هر چا کومک کړی 15,000 وسه شوي که 20,000 وسه شوي الله تعالی دی په هغه دنیا کې درد به راولي او دې دنیا کې. زما یو دا دی او یو نور هغه نومېږي او یو ولید خان. دا 2 زما دي او دا 3 دغه دي. نور څو بچیان دي دې نه په غیر؟ زما نور 15 ملورانې دي او 3 وړکي دي نه واړه دي. دونه اخري دغه دي او 3 کلو دي 3 کلو 2 دغسې ماشومان دي هغه بیخي. قدرمنو دوستانو موږ تل لپاره هغه ځایونو ته ځو چېرته چې واقعي مشکلات وي. په دغه کور کې 15 معیوبین وو چې تاسو یې بهتره ګورئ. مخکې ویډیو به مو هم کتلې وي او اوس مو دغه 52,950 کلدارې راوړې. آینده کې هم د نورو ملګرو نه د دغه کورنۍ لپاره مرسته غواړو. باید د دې دوامداره لاسنیوی وشي ځکه ډېره سخته ده. نو د دغسې کورنیو دپاره تل لپاره زموږ سره مرستې جاري وساتئ. ډېره زیاته مننه. زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دی نور بس نوره زه څه نه وایم